جنرال دوستم حکمتیار ته وایي ستر سړی اول فکر کوه او بیا خبرې کوه. د نظام د سقوط مه وایه، اول کس زه یم چې د نظام ملاتړ کوم. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو ته چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د محاصرې په هکله یې کړې وي سخت غبرګون ښودلی دی. عبدالرشید دوستم حکمتیار ته ویلي دي ستر سړی اول فکر کوه او بیا خبرې کوه. دوستم ویلي چې زه یو دوه ځلې له حکمتیار سره مخامخ شوی یم. د ده ګواښ ولسمشر اشرف غني ته یوازې نه دی بلکې دا ګواښ ته نظام ته دی او که لارښوونه راته وشي نو له ارګ څخه به دفاع کوم. دوستم حکمتیار ته وړاندې ویلي وو چې که ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې شوي بیا دې د بیرته راتګ فکر هم وکړه. دوستم وړاندې ویلي دي چې د نظام د ړنګونکو مخنیوی کوي او د قانون منګلو ته به یې سپاري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ارګ د محاصره کولو پریکړه او خبره یې کړې وه. د حکمتیار په د دې خبرې په جواب کې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم جواب ورکړی وو. امرالله صالح ویلي وو چې حکمتیار سیاسي ټوکه کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.